یو ډیر شرمناک خبر. ظالم پلار خپلې ناسکه لور سره څو میاشتې ناروا زیاتې کړی دی چې اوس نیول شوی دی. دا سړی اخر د څه نه مجبور و چې داسې غلط حرکتونه یې کړي دي او لور سره به یې څه کول. مکمل معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. خوږو ملګرو، دا دردونکې واقعه په پاکستان کې شوې چې د اجاز په نوم یو کس کونډې ښځې سره واده کړی و چې د دغه کونډې ښځې عمر د اجاز نه زیات و او دغه کونډې ښځې سره یوه لور هم وه چې وسیله پیغله شوې وه. دې سړي به ورسره مسلسل زیاتې کولو، یعنې ناروا کار به ورسره کولو چې د دې خبرې دورانیه تر 7 میاشتو پورې رسېدلې ده او اخر ګاونډیان یې خبر شوي دي، پولیسو ته اطلاع ورکړې ده. دغه ظالم انسان پولیسو نیولی دی او ویلي دي چې د ښځې په وړاندې به یې لور سره ناروا او غلط کار کولو. جینۍ هم وایي چې دې ناسکه پلار مې ما سره کله غلط کار کولو نو مور به مې هم هېڅ نه ویل او هغې هم ورسره په دې کار کې لاس لرلو. بل اړخ ته مور وایي چې زما هیڅکله خوښه نه وه چې زما لور سره دې داسې کار وشي، خو دې خاوند به ما ته دمکي راکوله چې تا او ستا بچي به ووجنم. یعنې د دې ښځې د دویم خاوند نه هم یوه لور او یو زوی و او دې ته به یې هم دمکي ورکوله چې دا بچي به هم ووجنم او تا به هم او ستا لور به هم ووجنم. اجاز وایي چې تر 7 میاشتو پورې مې خپلې ناسکه لور سره زیاتې کړی دی او دا یې هم ویل چې د هغې به هم زړه و نو ځکه به زما خوا راتله او ما به بیا دغسې کار کولو. خو لور یې د دې ټولو خبرو تردید کړی دی او ویلي دي چې پلار به مې ما سره په زوره دا کار کولو. د دې دردونکي خبر تفصیل هم دومره و. که تاسو غواړئ په آینده کې له نورو تازه معلوماتو نه خبر وساتل شئ نو همدا اوس پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.